بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازي دفتر وایي چې دوی له اسلامي امارت سره د رغنده تعامل له لارې غواړي افغانانو ته خدمت وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حفیظ ضیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د اروپایي ټولنې د استازولۍ شازداپیر آرونټ پاول د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکي سره وکتل او پر ګڼو مهم موضوعاتو یې خبرې ورسره وکړې. په همدې اړه نن خبره په خپرونه کې را سره میلمه دی د افغانستان د رای نجات شورا مشر سید اکبر اغا. لومړی اکبر اغا، تاسو ته ښه راغلاست. وایي که دا راته ووایاست چې په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت نړیوال مشروعیت نه لري خو بیا هم اروپایي ټولنه د افغانانو سره د خدمت ټټر وهي، څه ډول خدمات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته وایي. دلته زما فکر باندې دوه طرفونه دي. یو دنیاوال یا نړیوال افغانان مطلق مصروف ساتي، وایي لکه مخکې شمېر تاسې ولیدله دنیاوالو دا ویل چې افغانان چې دي هغه په سل کې نوي یا پنځه نوي د غربت سره د مسکنت سره مخ دي، نو د هغو سره باید چې کومکونه وشي. خو بیا هم لکه څنګه چې مناسب وو هغه مناسب کومکونه دوی نه وکړله، ځکه چې دلته مطلق دا دغه یې وکړله چې خلکو ته دا ښکاره کړل چې موږ بشردوستي پالو یا د بشردوستي مراعات کوو. هغه چې په افغانستان کې خلک د غربت سره مخ دي، ظاهرا یې خلک په دې کې مصروف وساتله چې د دنیاوالو مخالفت ونه کړي یا د نړیوالو مخالفت ونه کړي یا په بدو باندې یاد نه کړي. او بله هغه خبره ده چې اصلي بنیادي او اساسي افغانان ضرورت ورته لري چې هغه د افغانستان حکومت ویل په رسمیت باندې پیژندل. زما فکر باندې دلته بنیادي او اساسي خبره دغه ده چې اوس په یوه طرف کې که موږ وګورو د دنیا حکومتونه یا د نړیوال حکومتونه چې دي حتی همسایګان موږ د افغانستان هغه افغانستان حکومت په رسمیت باندې نه پیژني او علاوه پر دې باندې ضمني تحذیرونه هم په افغانانو باندې را روان دي. تاسې یو څو ورځې دمخه ولیدل چې امریکایانو هم دا اعلان وکړي چې وروسته به هم په افغانانو باندې کومکونه بعضې کومکونه چې دي هغه بند شي، یا مثلا د مطبوعاتو د لارې تاسې ولیدل چې فیسبوک پاڼو و نورو دغه دا وویل چې د حکومتي پاڼې چې نورې پاڼې دي د ملي تلویزیون ماوره هغه به هم وربندې کړو. نو دا زما فکر باندې یوه اندازه تحذیرونه دي. دا هغه تحذیرونه دي چې نه غواړي چې د افغانانو اواز دنیا ته ورسېږي، خلکو ته ورسېږي، د خلکو غوږو ته ورسېږي. نو زه فکر کوم چې موږ دا خو ښه خبره ده چې دوی زموږ سره د تعامل د لارې کومکونه وکړي د افغانانو سره. خو بیا هم لکه څنګه چې مخکې دوی ویلي وو هغه کومکونه ډېر لږ وه، نو اوس په دا به هم دغسې کومکونه وي. خو بنیادي او اساسي خبره دا ده چې دوی افغانان په رسمیت باندې وپېژني. که څه مشکلات دلته دوی مشکلات ویني، دا مشکلاتو په باب باندې مذاکرات وشي، ناستې وشي، هغه مشکلات سره حل و فصل شي، هغه واقعي تعامل چې د افغانانو د دنیاوالو ترمنځ یا د نړیوالو ترمنځ چې افغانستان هم د نړۍ یو جز دی، هغه تعامل ته ضرورت شته چې هغه تعامل دوی زموږ سره وکړي. د اروپایي ټولنه چې ده هغه یو غټه پراخه ټولنه ده او د اکثره د ناټو یو حصه تشکیلوي، غټه حصه. نو ښه خبره به دا وي چې امریکایانو او نورو خلکو ته هم دې دا قناعت ورکړي چې راځي افغانان په رسمیت باندې وپېژنو، کوم مشکلات چې دي هغه د مذاکرات له لارې سره حل شي. اغا صاحب، کله چې په افغانستان کې دغسې یو حالت رامنځته کېږي، د دې حالاتو ګرم څوک بولي ستاسو په نظر؟ دلته خو اوس په افغانستان کې د دوحې مجلس که راواخلو، ګرم ناګرم د هغه څه معلومېږي یا دوی نسبت هغه مجلس ته کوي خارجیان. د دوحې مجلس چې وي هغه ډېرې نیمګړتیاوې درلودې. یو نیمګړتیا یې دا وه چې په مابینځ کې دوی نه د ملل متحد یو څوک درلودی چې نن یې ملامت ته ملامت ویلي وای، سلامت ته سلامت ویلي وای. نه د افغانستان د ملت دوی داسې خواخوږي خلک نور درلوده چې هغه د طالبانو د حکومت څخه ماوره نور خلک وي د ملت هغه نن په دواړو طرفو باندې غږ کړي وای چې په تاسو کې ملامتیا په دغه شکل دي. دغه نیمګړتیا د هغه ځای ته وه. دوهم که بیا سړی هغه مجلس په بل لحاظ باندې راواخلي چې د دوحې تړون وشو، اول دا تړون په داسې وخت کې وشو چې امریکایان په هر شي کې آزاد وه. یعنې مثلا بیانیه د تړون په وخت کې د ټرمپ استراتیژي د جنګ و، دوهم د تړون په وخت کې بیانیه د مذاکراتو په وخت کې
د انتخابات وسول چې افغانستان ملت هم هغه انتخابات نه غوښتل، د انتخاباتو په ځای باندې صلح غوښته، خو خارجیانو هغه انتخابات وکړل. او درېیمه خبره دا وه چې په هغه تړون وروسته بیا دوی یو مجلس جوړ کړي چې هغه البته عاقبت ونه شو، طالبان حاضر نه شول، لکه د ترکیې مجلس چې هلته دوی یو مجلس د بل په شان باندې جوړوي، دلته بیا دا چې حکومت جوړولی چې هغه به سل په سله کې د دوحې د تړون څخه مخالف حکومت و او د سابقه د بن په شکل باندې به حکومت و، په هغه کې طالبان حاضر نه شول. نو زما فکر باندې دې شیانو ته چې وګورو ملامتیا ټوله په خارجي خلکو باندې، یعنې د خارجیانو باندې چې هغه په دغه کې یو طرف د مجلس دی وه په هغو باندې راځي هغه دغه وه. دویمه خبره لا دا هم ورته چې ویلي دي چې هغه دغه به هلته عملي سوی وای، د دوحې د پرېکړه به هلته عملي سوی وای چې اشرف غني په خپل ځای باندې دلته ناست وای او د حکومت په داسې رقم باندې تسلیم سوی وای چې هغه د دنیاوالو یا نړیوالو مداخله هم پکښې کې وای. خو دلته اشرف غني حکومت پرېښه وی، خلا د قدرت راغله، طالبان مجبوره شول چې کابل ته ننوځي. نو دا بیا زما فکر باندې ملامتیا د سابقه حکومت باندې ورولوېدله. نو دلته زما فکر باندې دا ملامتیا یا خارجیانو په یا سابقه حکومت باندې ورلېږي. نو اوس بیا دې ته ضرورت شته چې دا یو ډېره لوی معضله ده چې اوس موږ ګورو دلته په افغانستان کې د دې حرکتونه اوس هم روان دي چې په افغانستان کې جنګونه وشي او د افغانستان ملت او ولس چې دي هغه نور د جنګ توان او طاقت نه لري چې په افغانستان کې جنګ وکړي. نو ښه خبره به دا وي چې د دې دپاره مذاکراتي ټیم جوړ شي، هغه د دوحې تړون چې و هغه وڅېړي، ملامتیا او نه ملامتیا ورسره وباسي، بیا تر هغه وروسته پورې دغه حکومت چې اوس په کابل کې جوړ حکومت دی، په افغانستان کې جوړ حکومت دی، هغه هم دې ته ضرورت لري چې نړیوال کومک سره وکړي، د نړیوال په کومک باندې او د هغو په رسمیت په پېژندلو باندې بیا د دوی په کومک باندې دا حکومت مخ ته ولاړ شي او افغانستان نور د دغه جنګي حالات څخه چې خلک یې کوشش کوي چې په افغانستان کې جنګ وشي، یا بعضې مخالفین د افغانستان د طالبانو کوشش کوي، یا په هغه څنګ کې خارجي ملاتړ ستا هغه کوشش کوي چې دلته په افغانستان کې جنګ وشي. دا ملت نور د جنګ نه دی. نو زما فکر باندې ښه خبره به دا وي چې نور په هوسایي او اساني سره د افغانستان حکومت تایید شي او د هغه په کوم نیمګړتیاوې چې د دوی په نیز باندې وي چې هغه د غیر مشروع نیمګړتیاوې د دوی په نیز باندې او هغه که نه وي طالبان به دوی ته قناعت ورکړي چې دا نیمګړتیاوې نشته، نور په افغانستان کې ارامي راشي. دغسې ضرورت ده. ښاغلی اغا صاحب، په دې ناسته کې امنیت تامینولو یا هم امنیت ته هم اشاره شوې ده. اوس بشپړ امنیت تامین دی په افغانستان کې؟ دلته دغسې سابقه حالات ته که وګورې او که اوسني حالات ته وګورې، په افغانستان کې امنیت په اوسني حالاتو کې تر هر وخت امنیت جوړ دی. که د داود تر حکومت را دې خواته د خلقیانو په حکومت کې و تر هغه امنیت دی، د مجاهدینو په حکومت کې و تر هغه امنیت دی، او د طالبانو په سابقه حالات کې چې هغه ټول افغانستان نه ونیول شوی، اوس ټول افغانستان نیول شوی دی، او تر هغه را دې خواته کې راواخلې و د دې سابقه 20 کاله چې و هغه یو څو شپې یو څه وخت د کرزي په وخت کې اولو شپو کې امنیت و، بیا امنیتي راغله و. اوس تر دې حالاتو ټولو اوس په افغانستان کې په تناسب د هغو حالاتو چې وګورې امنیت شته، خو بیا هم اوس کوشش ته دې روان دي. لکه ما چې د امنیت ته اشاره وکړم، هغه غرض دا و چې اوس دلته کوشش د دنیاوالو دې ته روان دي دغه دي چې افغانستان لکه دا 40 کاله چې نیابتي و یا نوبتي و، دوی د افغانستان دغسې نیابتي و نوبتي وساتي او اختلافات. اوس مثلا اول زموږ د همسایګانو زموږ په افغانستان کې په اختلاف کې دغه ډېر ګټه ډېره ده، هغه هم د دې کوشش کوي چې دلته اختلاف جریان ولري او دغه رنګه د خارجیانو په اختلاف کې خپله ګټه دلته سنجوله ده چې وسي. ښاغلی اغا صاحب، نوم یې اخیستلی سي، کوم هېواد غواړي؟ اغا صاحب، کوم هېواد غواړي چې اختلافات رامنځته کړي په افغانستان کې؟ نوم یې یادولی سي؟ لکه ما چې وختي وویله، ما د افغانستان د خارجیانو نیابتي جوړ کړي دي، لکه یو نوبت د خلقیانو، بیا نوبت د مجاهدینو، بیا نوبت د طالبانو، بیا نوبت د
مخلوط حکومت و بیا نوبت اوس بیا د طالبانو راغلي اوس بیا خلک د دې کوشش کوي چې دا حکومت په قراره باندې پرې نه ږدي نو دا خو د خلکو لو ملامتیا ده. نوبتي حکومتونه په افغانستان کې یا نیابتي حکومتونه چې دي د افغانستان په ضرر دي. افغانان به مري دلته په افغانستان کې دربدره کېږي به فقر و غربت به په دوی کې وي لیکن ګټه به نور خلک وړي. نو دلته زما فکر باندې لکه تا چې ویل کوم طرف دلته دوه طرفه دي. یو طرف خارجیان دي چې دلته افغانستان ته راغلي وو هغه خپل مطلب و مقصد درلودي که اوس نو کې هغه خواته پسې ولاړ شو روسان هم د مطلب دپاره راغلي وو او دا نور د ناټو خلک چې وو هغه هم د مطلب دپاره راغلي وو. دا و د افغانان چې دوی دلته جنګول وو هغه هم خپل جیبونه ډکول او جیبونه ډکه دا هم یو مطلب بیا هم د دې کوشش کوي چې بیا هم دا مطلب ترلاسه کړي. نو زما فکر باندې هم د خارجیانو طرفونه د دې کوشش کوي چې دلته مخالفتونه ایجاد کړي. همسایګان هم د دې کوشش کوي. همسایګان څوک هغه صاحب همسایګانو یادونه مو وکړله؟ افغانستان خلک چې دي هغه مستعمري دي. همسایګان څوک هغه صاحب نوم یې یادولی شئ؟ موږ درې همسایګان لرو په افغانستان کې لکه مثلا یو طرف مو منځنۍ اسیا او روسان دي بل طرف مو ایرانیان دي بل طرف مو پاکستانیان دي. موږ نور همسایګان نه لرو. دغه همسایګان مې دي ځکه چې زه که واقعیت ته سړی متوجه سي د افغانستان ته د امریکایانو راتګ هغه یوازې افغانانو ته خطر نه و هغه ایرانیانو ته هم خطر و روسانو ته هم خطر و حتی پاکستان ته هم خطر و. نن نو باید چې دا ټولو در مخه دې راولاړ شوي وای افغانستان یې په رسمیت باندې پېژندلی وای چې د خطر افغانانو دوی خلاص کړل. نو زما فکر باندې دا چې دوی افغانان په رسمیت باندې نه پېژني او سره د دې ځان ته همسایه هم وایي همسایه هغه دې رسول اسلام وایي وایي زه بېرېږم چې همسایه به د همسایه څخه میراث وي چې دوی حقوق سره لري. نو دوی باید چې نن افغانستان حکومت په رسمیت تر ټولو د مخه پېژندلی وای. که چا پېژندلی که نه پېژندلی نور خلک دوی تشویق کړي وای نور اسلامي ممالک دوی تشویق کړي وای چې افغانستان راشي په رسمیت باندې وپېژنو. دا چې دوی په رسمیت باندې افغانستان په داسې حالاتو کې چې افغانانو دوی ته لوی ګټه ور ورسوله په رسمیت یې نه پېژني نو مالداره دوی په دې کې خپل مطالب لري. ښاغلی آغا صاحب د نړۍ لخوا د اسلامي امارت په رسمیت نه پېژندل خنډ چې شي دي ولې نه پېژني په رسمیت؟ ګوره دلته په افغانستان کې یو ډېر اغازي واقع خبره چې هغه اسلامي نظام دی. طالبانو د هغو غږ کړی دی چې موږ په افغانستان کې اسلامي نظام راوړو او دغه اسلامي نظام چې دی دا زما په فکر باندې ډېر خلک که همسایګان دي که غیر همسایګان دي که اسلامي ممالک دي که غیر اسلامي ممالک دي هغه نشي برداشتولی. په دغه نسبت باندې یو د دغه خنډو څخه دغه خنډ دی د دوی. درېیمه دویمه خبره دا ده که روسان افغانستان ته راتلل هم دلته خپل مطلب و مقصد درلودي او په افغانستان کې مطالب د روسانو هم وه د امریکایانو هم وه خو دا د افغانستان هغه مطالب مقاصد چې نه روسانو لاسته یو راوړله نه امریکایانو لاسته راوړله. نو زما فکر باندې دا هم یو دا سلسله شوه چې دوی د دې څه ځان کاږي چې افغانستان په رسمیت باندې ونه پېژني او نوره دنیا هم استعمار کړي او مستعمره کړي چې هغه هم دې ته جوړه کړي چې افغانستان په رسمیت باندې ونه پېژني. څو دغه په دې کې څو ګټې دي د دوی. یوه ګټه یې دا ده چې خپل کوشش اوس لا هم دوی کوي چې هغه کوم اهداف یې په افغانستان کې درلوده هغه اهداف لاسته راوړي او دوهم دا خبره دا ده چې هغه ناکامي چې دوی په افغانستان کې یوړله او دوی ته پېښه شوله هغه ناکامي باندې په یوه اندازه د اندازو دوی سیوری وغوړي چې سبا د افغانان مثلا دلته جنګونه او مخالفتونه نور هم ایجاد شي. دوی به وایي خلکو ته چې افغانان خو داسې یو بربریت والا قوم دی یو وحشي قوم دی هغه دا په دغه نسبت باندې نه و چې موږ نه وتلو چې موږ ناکامه شو دغه د وحشي قوم دغه موږ نه سوی کولی موږ په ارام خلک وو. زما فکر باندې بل دا مطلب دی. د دې په مثل باندې نور مطالب چې هغه شخصي همسایګان لري په افغانستان کې هغه مطالب هم ځای شوي. آغا صاحب محترم البته نړیوال هر وخت وایي چې د طالبانو حکومت همه شمول نه دی. همه شموله دی که یا؟ د همه شموله خو د هر چا خپل نظر دی. زه خپله د همه شموله درې تعریفه کوم. یا مې د خلکو څه اورېدلي دي چې د همه شموله حکومت درې تعریفه کوي. بلکل. یو تعریف دا دی چې خارجان د همه شموله تعریف کوي چې هر اوس لانده دلته په د حکومت کې راشي
یا هغه خلک چې دوی په افغانستان د افغانستان خلک په دا 20 کاله قبل ته د 20 کالو دوی پاللي دي او روزلي دي هغه خلک د حکومت سره یو ځای شي نو دوی دې ته مشمول وایي که اسلامي وي که نه وي یعنې اسلامي به نه وي او دوهمه خبره په افغان شموله دا و چې سابقه د حکومت د تیر حکومت د غني په وخت کې و یا مثلا چې فرض کړه د کرزي صاحب په وخت کې و هغه افغان شموله طالبان بیا وایي هغه چې افغان شموله خو اوس هم دي او دا شک دي هغه رقم افغان شموله به اوس هم وي او درېیمه خبره دا ده چې نن ضرورت ورته شته چې ملت غواړي چې افغان حکومت په افغانستان کې یو څه زما په فکر باندې هغه واقعي خبره دا ده چې د هر قوم په تناسب د قوم ښه خلک اسلام پرست او دین پرست او وطن پرست خلک دا نه چې هغه په قوم کې د مخه په مفسدینو یا په بل څه باندې متهم شوي یا هغه خلک چې هغه په قوم کې په شو باندې منل شوي او قومي انتخاب کې دا په تخلیقي وظیفو کې راسي او شورا ورته جوړه شي په شورا کې راسي د پارلمان په دې شورا جوړه شي ځکه شورا چې دي هغه خپل اسلامي امر دی او خدای پاک وایي وشاورهم فی الامر او یا امر شورا بینهم نو دا شورا ورته جوړه شي دا ټول قومونه پکې راجمع شي د هغه رنګه په پارلمان په دغه کې په کابینه کې ټول قومونه په تناسب د قومو راجمع شي دا رنګه په ولایتو په راس کې ټول قومونه راجمع شي دا رنګه په محکمو په قضاتو کې د ټول قومو قضات وي نو زما فکر باندې هغه به نو دقیق افغان شموله وي په یو څه تکلیف به ولري چې دا خلک په دا شکل باندې راجمع کوي خو زما فکر باندې وسایي او اساني به دا وي چې د په ملت کې اتفاق او وحدت راسي د چا لاس په دې څه نه جوړېږي چې هغه د مخالفت لپاره څوک جوړ کړي نه به د خارجیانو لاس جوړېږي نه به د داخلي مخالفینو لاس جوړېږي هغه به تجریز هم شي او دلته به یو اتفاق او اتحاد راسي ځکه چې اتفاق او اتحاد موږ د دسایسو څخه د خارجي دسایس څخه خلاصوي چې موږ خپل په منځ کې متفق شو. بلې ښاغلی اغا صاحب په اوسني اسلامي امارت نظام کې د څه کمښت لیدل کېږي چې باید ترسره شي د اسلامي امارت دا خو د افغانانو افکار دي او فکرونه دي یو حکومت د ټولو افغانانو په فکرو برابر نشي راتللی ځکه چې اوس افغانستان د ډېره وخته په دا 40 کالو کې په افغانستان کې دا کوشش شوی دی چې افغانان سره تقسیم شي په قومي تقسیم باندې په وطني تقسیم باندې په بل تقسیم باندې په سمتي تقسیم باندې په دې ټولو تقسیمو باندې کوشش شوی دی د روسانو په وخت کې شوی دی یا حزبونه او تنظیمونه دا فکر دغه شوي دي نو زما فکر باندې داسې نشي کېدلی چې اوس افغانان داسې اتفاق وکړي چې طالبانو کې چې دی هغه هیڅ خلا نشته خامخا به یو څوک خلا پکې پیدا کوي په دې حکومت کې خو اصلي په بنیاد او اساس کې زما فکر باندې هغه خلا نشته لکه وګورو چې طالبانو دعوه کړې ده د اسلامي نظام او دلته د اسلامي نظام په جوړښت کې یا په سموالي کې یا په سمبالېدو کې دوی هغه د مصروف دي خو زه خپله د دې څه دا خواهش لرم د ټولو وطنوالو څخه خصوصا د مسؤلینو څخه چې که چیرې په اسلامي امورو کې بعضې شیان پاتې وي او هغه د فرایضو څخه وي هغه د مستحباتو رامخته کړي په مستحباتو دې ډېر یا په سننو دې ډېر دغه نه کوي کوشش نه کوي په فرایضو باندې لکه څنګه چې فرایض مخته دي هغه رنګه په فرایضو باندې باید کوشش وکړي مثلا حدود دي ځینې شیان دي چې هغه تفصیل هغه عملي شي دلته په امنیت کې د امنیت سره به ډېر مرسته وکړي او مثلا قطع د یاد یعنې داسې قصاص دي ځینې شیان دي دا شیان دلته په امنیت په افغانستان کې زیات دي نو د دې هغه به نو د دې سره خپل حکمت وي چې په کوم وجه باندې دوی دا تر یو وخته پورې ځنډولي دي نو زما فکر باندې تر اوسه پورې په اصولو کې چې هغه اسلامي نظام دي دلته داسې ورته نه ورته نیول کېږي نو خامخا په فروع کې به داسې شیان وي دا ښاغلی اغا صاحب داسې نه دي چې هغه یا ملایکه ده یا نبي دي چې هغه د صغیرو ګناهو څخه هم پاک دي نبي او دغه دي نو ښاغلی اغا صاحب خامخا به یو شی نو هغه داسې کېدلی چې خو زه خپله یو خبره کوم لکه مثلا اخندزاده صاحب د شیخ اخندزاده صاحب د عیدګاه په لمانځه کې وویله چې ملت کې حکومت ته مشوره ورکړي او دا وویله چې موږ بې ملت ته هېڅ نه یو دا واقعیت ټولو ډېر څه خبرې وکړې
او پر ځای خبرې وکړي. اوس چې ترمیم بیا په دغه مسؤلینو پورې اړه لري. د مشورې لپاره یو مرجع پکار دی چې دلته یو شورا جوړه شي چې هغه دپاره بیا خلک راشي ورته ووایي چې دغه تاوان دی، دغه تاوان دی، دغه تاوان دی. نو زما فکر باندې دا تر اوسه پورې دا خبره نه ده دغه شوې. دا هم یو خلا ده باید چې دا کسې د اخندزاده صاحب د خبرې عملي کېدل دي. داسې نه چې د اخندزاده صاحب خبرې خدای ناکرده د تشکیل پورې یا تر میرابه پورې محدودې شي. نو زما فکر باندې دغه د باید شام ته ضرورت شته، هغه په دغو خلکو پورې ضرورت لري چې هغه دلته مسؤلین دي. ښاغلی آغا صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې شیان به حتما فاتې یا هم ځینې داسې مسایل چې تاسو د نړیوالو په ګټه وي یا هم نړیوال خپل مقصد لري په افغانستان کې. د نجونو مکاتب بندول دا د افغانستان په نفع دي که یا هم نړۍ په دې کې مقصد لري آغا صاحب؟ زما په فکر باندې زه خپله زما نظر خو دا دی چې د مکاتبو دپاره تاسې وینئ چې د طالبانو ډېر مشران او ډېر مسؤلین په طالبانو کې هغه په دې اندي چې مکاتب باید چې جوړ شي، خلاص شي. زه خپله ځینې وایم چې مکاتب دپاره باید چې یو چوکاټ، اسلامي چوکاټ جوړ شي. په اسلامي چوکاټ کې هغه مکاتب خلاص شي. د دنیاوالو زموږ په چوکاټ باندې کار نشته. زه فکر نه کوم چې دنیاوالو په دې ټینګار وکړي چې دا چوکاټ نور جوړ شوی دی. که چیرې بیا دنیاوال په چوکاټ باندې تعرض کوي یا په چوکاټ باندې ملاحظه لري، هغه به بیا د دنیاوالو ملامتیا وي. اما لیکن موږ ته مناسب دا دی چې موږ خپله اسلامي نظام غواړو، په اسلامي چوکاټ کې موږ عام تعلیم غواړو چې هغه وشي. نو دا زما نظر خو دا دی چې د اسلامي ښاغلی آغا صاحب، څه کم 11 میاشتې تېرې شوي. ښاغلی آغا صاحب، څه کم 11 میاشتې تېرې شوي. په دې 11 میاشتو کې کوم چوکاټ د اسلامي امارت لخوا جوړ شوی دغه د افغانستان وګړي نه مني؟ نو چوکاټ خو چې جوړ شوی دی زما فکر باندې تر اوسه پورې عملي شوی نه دی. کېدای شي ولې نه عملي کوي ستاسو په نظر د یو سیاسي چارو په کارپو په صفت ولې نه عملي کوي ښاغلی آغا صاحب؟ ښاغلی آغا صاحب، ولې نه عملي کوي دغه چوکاټ؟ که دوی طرحه جوړه کړې ولې نه عملي کوي؟ د افغانستان خلک به مخالفت وشي. افغاني ټولنه د اسلامي ټولنه ده. د شورا مخه دا خبره کېده په شورا کې زه وم، خو د 28 کمیټې جوړ شوې. د 28 کمیټو اکثره بلکې ټوله یو کمیټه او دوې کمیشن مخالف ټول په دې باندې وه چې هغو امیرالمؤمنین ته دا وویله چې نشته کړله چې تعلیم دې په یو چوکاټ کې جوړ شي، شروع شي، یو چوکاټ کې ورته جوړ شي، په هغو کې شروع شي. خو بیا زه فکر کوم چې په هغه کې اختر رالي، تر اختر وروسته رالي. اوس زما دفترونه خلاص شوله. اوس به وګورو چې آیا د دغه شورا خلکو چې دغه خبره امیرالمؤمنین ته لیکلې وه دا تر کوم حده پورې عملي کېږي. که عملي کېدله خو عملي به شي، که نه عملي کېدله یو کم مستند دلیل چې هغه قناعت بخشه وي خلکو ته ورکول پکار دي چې امیرالمؤمنین خلکو ته هغه دلیل ووایي چې هغه خلک په دې باندې قانع شي. نو اوس تر اوسه پورې خو زما فکر باندې د اختر هم په منځ کې رالي او د ځکه د شورا متصل یو 2-3 ورځې وروسته د اختر رخصتي شوې. هیله لرو چې د نجونو مکاتب خلاص شي او ژر غور پرې وکړي. ښاغلی آغا صاحب، خپرونې وخت ډېر کم دی، غواړو چې ډېر بحث وکړو. که دا راتویست له نړیوالو سره د اسلامي امارت اوسنی تعامل څنګه ارزوئ، کوم چې اوس پر مخ ځي؟ نو زما فکر باندې اوس لکه ما چې وویل زه بېرته په دې خبره راګرځم. لکه ما چې وویل چې د شورا کې دا خبره فیصله شوله او د کمیټو امیرالمؤمنین ته خط ولیکئ و هغو چې د هغه چې دستخطونه یې پر وکړله چې موږ غواړو په اسلامي چوکاټ کې تعلیمونه خلاص شي. اما لیکن دا چې بیا اختر رالي و تر اختر وروسته دوې ورځې تېرې شوي ډېره مننه. په دې باندې مطمئن یم چې یو څه مخامخه کېږي چې هغه به د نړیوالو دپاره قناعت بخشه وي. آغا صاحب، یو بله موضوع چې د امیر خان متکي په ناسته کې ویلي چې افغان خاوره به د هېچ چا لپاره ګواښ نه وي. آیا ګواښ دی د افغانستان خاوره؟ لکه څنګه چې خارجان ورته ډېرېږي یا لکه همسایګان کې او منځنۍ اسیا دلته ډېرېږي یا مثلا خلکو دلته یو ببو جوړ کړی دی چې د دې طرفه په پتاسې باندې د داعش د لارې یا د بل لارې حمله کېږي. زما په فکر باندې دا خبره چې ده دا داسې ده چې دا خپله په افغانستان کې یو اقتصاد موجودول دي
د خارجيانو په افغانستان کې احتیاط موجود وي نو دا خام متفق خبره چې د همسایه ممالکو ته یا منځنۍ اسیا یا نورو ته چې ډېر دغه منځنۍ اسیا په فکر کې په دې مشکل کې واقع ده او د افغانستان څخه مشکلات ویني نو زما فکر باندې دا خبره پر ځای ده او دا خبره واقع دي چې افغانان چې دي هغه د چا په حریم باندې تجاوز نه کوي او د چا په ملک باندې تجاوز نه کوي او چا ته اجر او ضرر نه رسي ځکه افغانان په خپله په داسې حالاتو کې واقع دي چې هغه خپله پیسه یې په پښه کې بنده ده نو نورو ته بیا دوی څنګه مشکلات ایجاد کړي نو زما فکر باندې دغه خبره چې ده دا مطلق د دې لپاره دي چې دا یو تبلیغاتي شکل لري چې د افغانانو په مقابل کې همسایګان راپورته کړي او دا د واقعیت لرې خبره ده چې افغانان به د بل چا په حریم باندې تجاوز کوي یا د بل چا په ملک باندې تجاوز کوي. آغا صاحب محترم که د اخري سوال په جوابولو سره راته ووایاست چې د روان وضعیت د ښه کېدو لپاره څه ته اړتیا ده چې اسلامي امارت یې باید ترسره کړي تر څو په رسمیت وپېژندل سي حالات بیرته نارمل حالات ته راوګرځي د نجونو مکاتب خلاص سي او هر څه منظم سي په هېواد کې څه کول پکار دي څه ته اړتیا ده؟ زما فکر باندې ضرورت دی چې موږ په ملک کې اتحاد راولو اتفاق راولو قومونه راجمع کړو د مخالفت لپاره د چا ته مجال پیدا نه شي چې هغه مخالفت وکړي دې ته ضرورت دی چې په کابینه کې قومونه په تناسب د قومو په شورا جوړه کړو په تناسب د قومو خلک پکې داخل شي بادیانته خلک دین پرسته خلک وطن پرسته خلک دا چې داخل شي دلته هغه خپله بیا بله پرېکړه کولی شي چې امیرالمؤمنین ته بیا داسې مشوره ورکولی شي چې هغه د افغانستان په خیر وي نو زما فکر باندې دې ته ضرورت شته او کوشش پکار دی چې زموږ په افغانستان کې مخالفتونه هر کوم مخالفت چې وو هغه د مذاکراتو د خبرو له لارې موږ حل فصل کړو او د مخالف لوري پرېنږدو او دغه رنګه موږ ته ضرور دا دی چې د دنیاوالو کې اول همسایګان موږ سره تعامل وکړي موږ د همسایګانو سره تعامل وکړو دنیاوال هم زموږ سره په اسلامي چوکاټ کې چې موږ مسلمانان یو اسلامي نظام غواړو په اسلامي چوکاټ کې زموږ سره تعامل وغواړي او زموږ سره دوی تعامل په افغانستان کې وکړي او داسې نه وکړي چې زموږ ازادي او استقلال ته ضرر ورسېږي نو زما فکر باندې دغه په ضرورت شته چې طالبان په دې باندې اقدام وکړي. ډېره مننه ښاغلی سید اکبر اغا د افغانستان د رای نجات شورا مشر ستاسو څخه ډېره مننه کوم چې زموږ سره مباحث وکړئ. لیدونکو ستاسو څخه هم ډېره مننه کوو چې تر خپرونې تر دې وخته مو زموږ ملتیا کوله. تر بیا ښه وخت الله پامان.